بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، هیله مند یم چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ او دا د رخصتیو ورځې په خیر سره تېرې کړئ او ډېره ښه ګټه ترې واخلئ. ګرانو زده کوونکو، زه ذاکره پارکزی د لمړي ټولګي د ریاضي مضمون د یو عدد د لیک او لوست برخه کې په دویمه برخه کې یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې یم. ګرانو زده کوونکو، څنګه چې موږ په مخکینی ویډیو کې تاسو ته وښودل چې یو عدد څه ته وایي، څه رقم شکل لري، څنګه موږ یو عدد کولی شو شمیرلو باندې پوه شو، څو دانې شیانو ته موږ مثلا یو عدد ویلی شو. نو همدغه شان نن بیا یو ځل د یو عدد لیک او لوست کې یو ځل بیا چې کوو د هغې یادونه کوو. ګرانو زده کوونکو، تاسو څنګه کولی شئ چې یو عدد وشمېرئ؟ څنګه چې ما تاسو سره مخکې هم شریکه کړې وه چې یو عدد تاسو ډېر په اسانه کولی شئ چې د کور په وسایلو کې، ستاسو د ښوونځي په وسایلو کې مثلا خپل قلمونه، کتابچې، رنګي او هر څه وشمېرئ. د ټولو نه یوه اسانه طریقه چې تاسو کولی شئ شمېر پکې حساب کوئ، که کله د لوبو وسایل نه وي، د کور په بعضې وسایلو کې نه شئ کولی شمېرل شروع کړئ، دا اسانه طریقه ده. دلته ګورئ، یو وړوکی بوتل راکړئ، څو دانې نخود یا لوبیا هغه پکې څه کوئ واچوئ. کله چې تاسو شمیرل کوئ، اوس خو تاسو د یو عدد کې هستئ، وروسته چې کله دا شمیرل مخې ته ځي نو دا تاسو ته کولی شي چې ډېره مرسته وکړي، لکه یو دانه لوبیا. یعنې دا ډېره اسانه طریقه د شمیرلو ده چې تاسو یې کولی شئ په دې شکل شروع کړئ. مثلا دا یو دانه قطۍ ده، یو دانه لوبیا راواخلئ. تاسو یې په اسانه کولی شئ چې حساب یې کړئ. ښه ګرانو زده کوونکو، دلته بیا موږ یو وړوکی شکل لرو. څو دانې دي؟ یو دانه. مخکې هم موږ بعضې توپونه لیدلي وو چې توپ و، بعضې نور شکلونه و، لکه چې څنګه تاسو یې هم بیا په دې انځور کې ګورئ چې څه دی؟ یو اس دی. ښه، په دې کې ګرانو تاسو د یو شکل ډېر ښه وپېژنده چې یو څه رقم شکل لري. یو په دې شکل دی او لیکلي څنګه و چې ما تاسو ته په حروفو هم ښودلي وو چې یو په دې شکل په حروفو لیکل کېږي، چې یا واو کله یو ځای کړو، چې دا انشاءالله تاسو په مخکینیو په وروستیو زده کړو کې به تاسو په حروفو هم پوه شئ، د حروفو په یو ځای کولو به هم پوه شئ. دلته د یو شکل، لکه دلته تاسو ګورئ یو ډکی دی، یو عدد دا شکل لري. ښه ګرانو زده کوونکو، بیا دلته د یو عدد د لیک او د لوست دپاره یو ځل بیا موږ د یو شکل دلته لرو. تاسو اوس وګورئ. بیا اول کې خو زه پوهېږم چې تاسو ټولو زده کړي ماشاءالله چې تاسو یو څه رقم ولیکئ. مخکې هم موږ په دې باندې ډېر کار کړی، خو دلته بیا تاسو ته یو ځل لارښود کوم چې دلته یوه نښه تاسو ګورئ چې دا نښه دغه شان پاس تللې او دې نه بیرته لاندې راځي. ښه، دا څه رقم موږ کولی شو چې دا نښه مخ ته ویسو. څنګه په دې نښې باندې موږ کار کولی شو؟ ښه، دا نښه، دې نښې نه موږ شروع کوو، ځو پاس طرف ته، بیرته دا خط لاندې راځي. تاسو ته اسانه طریقه موږ ښودلې وه چې کله تاسو نشئ کولی چې یو عدد همدغسې سیده په خپله ولیکئ او کله خرابېږي، یعنې تاسو ډېر په اسانه کولی شئ چې دغه شان نښې کېږدئ، او کله چې په دې نښو باندې خپل پنسلونو سره خط کش کوئ او دا نښې سره یو ځای کوئ، تاسو ته څه کېږي؟ د یو عدد لاسته راوړی شئ. ښه ګرانو زده کوونکو، دلته بیا هم موږ د یو عدد لرو. څنګه چې مخکې هم ما تاسو ته ویلي چې یو عدد کولی شئ لکه په مخکینۍ طریقه چې یو ځل پاس ځئ او بیا بیرته لاندې راځئ. په دې هم لیکلی شئ، او که غواړئ ډېره اسانه طریقه مخ ته ویسئ نو دغسې یو سیده ختم ویستلی شئ. دلته څو دانې ونې تاسو ګورئ؟
یوه دانه. آفرین. دلته تاسو یوه ونه ګورئ. ښه دلته بیا ګرانو زده کوونکو منګه څه نښې ایښودلې دي. دلته نښې دي. منګه بیا دا نښې سره یو ځای کوو. آفرین. پاس نه پنسل د 3 ګوتو ترمنځ نیسو او څه کوو؟ دا خط کش کوو. آفرین. ښه دلته خو 3 دانو کې نښې ایښودل شوي، یو دانه منګه خپله لیکو. آفرین. دا شو د یو عدد. راځئ چې نورم سره وګورو. ښه دلته یې بیا تاسو ته د یو شکل لارښود کړی چې یو شکل موږ کولی شو په کله چې یو عدد لیکو په 2 حرکتونو کې یو خلاص کړو. لکه یو حرکت دې ځینه پاسي بیا هم بیرته ښکته کیږو. ښه او بیا تاسو یې اسانه طریقه هم کولی شئ چې صرف په یو حرکت کې دا ولیکئ، لکه دا حرکت نه او همدغسې یو رسم. که ډېر غواړئ چې یو ښکلی یې ولیکئ او ښه برابر، نو کولی شئ چې په 2 حرکتو کې ترسره کړئ. ګورئ دغلته دا غشي دي چې لاندې طرف ته اشاره کوي، یعنی تاسو دا نښې لاندې طرف ته کش کوئ او دا چې کوئ تاسو ته د یو عدد لیکنه درښایي. ښه دلته بیا هم تاسو د هر یو د یو عدد لیکنې په پاڼه کې تاسو ګورئ چې انځورونه څو دانې دي. یو دانه. دلته څو مایان دي؟ یو دانه. تاسو دا هم تاسو ته چې کوي یو غټه مرسته کوي چې تاسو د یو خوا کې یو شی ګورئ. لکه مخکې یوه ونه وه، اوس یو دانه مای دی. نو دا تاسو ته هم ډیره مرسته کوي چې تاسو پوه شئ چې یو عدد سره همیشه چې یو شی یعنی یو انځوري. بیا هم راځو دا د یو عدد په دې شان لیکو. آفرین. پنسل واخلئ لاندې نه پاس طرف ته او بیا هم ښکته. بیا په دې شکل څومره هم چې تاسو ډېر ولیکئ، یعنی کولی شئ چې ډېر په ښایسته شکل، یعنی په اوله کې تاسو نه کیدای شي چې لږ خراب شي، لکه دا خط کوږ شي. خو نه، څومره هم چې په دې باندې ډېر کار وکئ، خطونه ډېر وباسئ. لکه څنګه چې ګورئ مخکې ما صرف یو دانه ولیکه، بیا مې 3 دانې ولیکلې، بیا 6 دانې او دې کې تاسو ډېر لرئ. ګورئ دلته څو دانې دي د یو عددونه. په دې ټولو باندې چې هر کله تاسو کار وکئ، خطونه پرې وباسئ، نو ستاسو خط په خپله ښه کیږي. آفرین. دغه شان یو څو دانې دي؟ یو. دلته یو دولفین دی. تاسو ګورئ خط څو دانې دي؟ یو دانه. یو هم په حروفو لیکل شوی، هم په عدد. اوس ماشاءالله تاسو پوهیږئ چې هر څوک تاسو ته ووایي یو ولیکئ، نو تاسو انشاءالله چې د یو په لیکلو به هیڅ ستونزه ونه لرئ. اوس که تاسو نښه هم کېنږدئ، کولی شئ چې بې د هغې نه تاسو هم خپلې کتابچې پنسلونه راواخلئ او ما سره د یو لیکنه یو ځای شروع کړئ. دغه شان. ښه زما صفحه خو ډکه شوه. تاسو څه وکړل ګرانو زده کوونکو؟ انشاءالله چې ستاسو هم څه شوي؟ خپل کار خلاص شوی. ښه ګرانو دلته بیا هم موږ څه شی لرو؟ دلته یو رسم لرو.
دلته بیا د یو عدد لیکنه ده چې ډېر په غټ شکل باندې تاسو ته ښودلي چې دا تاسو په خپله کولی شئ چې وس ولیکئ. که دا زه هم ونه لیکم تاسو اوس پوهېږئ چې دا نښې باید څه وکړو؟ دا نښې یو ځای کړو. دا خو ډېرې نښې دلته لري ځکه د دې دا غټ شکل باندې تاسو ته ښودلی. ګینې په ډېر اسانه باندې تاسو کولی شئ لکه په یو حرکت او بیا دوه حرکاتو باندې. دا ولیکئ. خو که چېرته تاسو ته ستونزمنه وي نشئ کولی چې په دوه حرکاتو دا ولیکئ نو هم کولی شئ چې صرف دغه شان دا هم مخته ویسئ. خو په دې شکل ډېر ښه لیکل کېږي. ښه ګرانو زده کوونکو، دا وه د یو عدد لیکنې طریقه چې موږ مخکې هم تاسو سره په تېره زده کړه کې هم کارولې وه او بیا هم دا نن د یو طریقه موږ لږ نور هم پې ښه پوه شو چې څه رقم لیکلی شي. څومره چې تاسو ډېر تمرین وکئ، څومره چې ډېر ولیکئ خپلو کتابچو کې، تاسو کولی شئ چې ډېر په اسانه یاد کړئ. ښه ګرانو زده کوونکو، دا وه ستاسو نننۍ زده کړه چې څه شی د یو عددو. اوس ستاسو کورنۍ دنده څه ده چې خپلو کتابچو کې یو صفحه د یو عدد ولیکئ. انشاءالله چې ستاسو لاسونه به ښه راوشي او ډېر په اسانه به ولیکئ. ښه خدای دې وکړي چې د نننۍ زده کړې نه تاسو څه اخیستي او ښه پې پوه شوي یاستئ. انشاءالله تر راتلونکې زده کړې پورې یو ځل بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږم. په لوی الله مو سپارم. ښه ورځ او خوشحاله وخت ولرئ.